سلامونه دوستانو، نن تاسو سره په داسې یو موضوع مخاطب شوی یم چې دا معلومات به درکوو چې هغه ښځې چې د هغوی خاوندان مسافر دي نو هغوی په کومو طریقو باندې خپل دغه شوق پوره کوي او داسې نور ډېر مهم معلومات چې دوی د شپې دغه کارونه کوي. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. ویډیو کې ډېر مهم معلومات دي. ځینې کسان ویډیو سکیپ کړي، ویډیو پوره نه ګوري او بیا په کمنټ کې خبرې چې کومې لیکي نو هغه ویډیو سره مطابقت نه لري. دوستانو، ټولو نه اول به یو څو خبرې وکړم چې کوم کسان هم بهر ملک مسافر وي. ځینې کسان پکې داسې وي چې هغوی زر خپل کورونو ته راځي، خو ځینې بیا داسې وي چې هغوی په کلونو باندې مسافر دي او داسې پکې مونږ یو کورنۍ هم پیژنو چې په بازار کې یو دکاندار سره یارانه هم ده او تر دې حده پورې چې خاوند یې سره لیږي نو دلته په خپل یار باندې هم خرچې کوي. زما د خبرو مقصد دا دی چې ځینې کسان بهر ملکونو کې پراته وي، هلته په اجلاګانو باندې یا کوم ډانسرانې چې د دې ځای نه ځي په هغوی باندې پیسې خرچ کوي او خپل کور ته هم څه سره لیږي. نو یقینا چې دا په غلطه لار باندې دي، ځکه چې د 4 میاشتو نه زیاته مسافري دا اسلام کې هم منې شوې ده، ځکه چې یو ښځه د دې نه زیات صبر نشي کولی او هره ښځه چې د دې نه زیات صبر کوي نو بیا دغسې غلط اړخ ته قدم اوچتوي. نو په کار ده چې د خپلې میرمن د نفس خیال وساتي. ځینې کسان چې هغوی صرف پیسو ګټلو ته کار ویلی وي خو دې ته فکر نه کوي چې د هغه عزت سره بیا دلته لوبې کېږي، د هغه عزت خرابېږي. البته چې ټولې ښځې ټولې کورنۍ داسې نه وي، خو ځینې داسې وي چې هغوی صبر نشي کولی، د هغوی دغه شوق چې دی دا زیات وي. نو په دې وجه باندې د خپلې ښځې د دغه شوق خیال ساتل پکار وي، ځکه چې یو انسان دې دپاره واده کوي چې د هغه عزت را جوړ شي او هغه خپل ژوند په خوشحالۍ تیر کړي. نو په کار ده چې بیا د هر څه خیال وساتي.